پاکستان او ټي ټي پي خبرې لس کسیزه پلاوی خوست ته تلله. راپورونه وایي چې پاکستان یو ځل بیا په دې هڅه کې دی تر څو له ټي ټي پي سره مذاکرات ترسره کړي، ولې د دې وړاندې هڅې ټولې ناکامه شوې وې. اوس تازه راپورونه دا دي چې پاکستان د تحریک طالبان په وړاندې خپله کمزوري منلې او دا مهال د سولې مذاکراتو لپاره د افغانستان خوست ولایت ته د حافظ ګل بهادر سره لیدلو پر تړاو 10 کسه د وزیرستان مشران استولي تر څو له هغه سره د سولې اړوند خبرې وکړي. پر همدې مهال یو شمیر سرچینو وویل چې د 13 دسمبر میاشتې څخه پاکستانی دولت ټي ټي پي په غوښتنه هغوی سلګونه تنه زندانیان هم خوشي کړي او دا لړۍ لا روانه ده. په دې قضیه کې افغان طالبان هم ښکیل دي، ځکه چې خوستوالي دفتر تایید کړی چې دې ولایت کې د ولایت مقام ته د وزیرستان مشرانو 10 کسیزه ډله رسېدلې ده. تر دې وړاندې د ټي ټي پي او پاکستانی دولت ترمنځ یو میاشتنی اوربند شوی و چې د دې هیواد د دوه مخې پالیسۍ له کبله د دولت له لوري مات کړل شو، چې له هغه وروسته ټي ټي پي پر پاکستانی عسکرو مرګونه او خونړي بریدونه وکړل چې د دوی زیات عسکر یې ووژل. ټي ټي پي تر اوسه په دې اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي، ولې د سولې او مذاکراتو لپاره دا ډله لوی شرطونه لري چې پاکستان به له سختو ستونزو سره مخ کړي. اوس پاکستان د پان او پړانګ ترمنځ ده، که د ټي ټي پي غوښتنې مني تباه کیږي او که یې نه مني فنا کیږي، چې اوس حیران دی چې څه وکړي.